بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، تاسو کې به زیاتره ملګرو ته دا پته وي چې یو ورځ وړاندې زموږ یو عظیم الشان شخصیت حضرت مولانا شیخ القرآن شیخ الحدیث مفتی منیر شاکر صاحب د دنیا نه لاړې. دا یوازې داسې نه ده چې یو انسان د دنیا نه لاړې، بلکې زموږ نه یو عظیم الشانه تحفه لاړه. د هغې وجه دا ده چې داسې مور به لا زوی راوړي چې هغه به دومره د کړاوونو، دومره د محنتونو او دومره د کوششونو نه راتېرېږي او بیا به یو داسې علم جوړېږي. دا علم جوړېدل داسې آسان کار نه دی. دا په زرو کسانو باندې چې کوم دی ورکړه د دې ګران کار دی. د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې د ده په مازغو کې، د ده په سوچ کې چې کوم دی تخلیقي مازغه پراته و، یو تخلیقي سوچ لرو. ځکه چې هغه کم کتابونه، کم سټډي، هغه چې کم معلومات راغونډ کړي وو، نو په پیړو پیړو باندې داسې کسان بیا نه راځي چې هغه تاله داسې تحقیقات وکړي او داسې معلومات تاله راوړي. دا هغه چې کوم دی وړوکی شان تعریف و چې هغه مې درسره وکړو چې مونږ د یو داسې عالم نه محرومه شو او دغه شان علماو زمونږ نه روزي او مونږ ترې محرومه کېږو. نو اصل کې د دې وجه څه ده او د دې شاته پس منظر څه دی؟ راځو په هغې باندې لږه رڼا اچو. نو ګورئ، مونږ که د تاریخ پاڼې ولولو که نه، نو دا چې کوم دی دا چل یوازې صرف په پاکستان کې نه دی شروع، بلکې دا په ټوله دنیا کې شروع دی او دا د وس نه دی شروع. څومره چې هم عالمي خلک دي، عالمي طاقت دی، نو دا نه غواړي چې زمونږ چې کوم دی سرداري او زمونږ ملکي او زمونږ خاني او زمونږ چې کوم دی نظام دی ختم شي او دا دی یو عام او معیاري نظام جوړ شي. ګورئ، کله چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم دی دنیا ته تشریف راوړو، نو هغه وخت چې کوم دی هغه ابو جهل ته او دغه شان نور چې کوم زموږ سره خلک دی سردارانو، نو هغوی ته کلمه وړاندې کړه، خو هغوی د هغې نه انکار وکړو. وجې څه و؟ وجې دا و چې زموږ به ملکي ختمه شي، زموږ به سرداري ختمه شي او زموږ چې کوم دی زموږ به هغه عزت ختم شي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یادو چې لکه دا خو یو یتیم دی او دا ورته کم ځای نه رالی چې دا په موږ باندې سرداري کوي او ملکي کوي. نو د دغې وجې د هغوی تکبر وکړو او هغه چې کوم دی هغه د هغه خلاف شو. دغه شان که مونږ پسې راشو او مختلف چې کوم دی نظامونه دي، خو که مونږ راشو د مغولو حکومت ته راشو، نو په هغې کې چې اکبر باچا د دین الهي په نوم باندې چې کوم هغه چې کوم دی د خدای دعوه وکړه او یو دین آرایج کړو چې هغې ته به دین الهي وي، نو د هغې خلاف چې کوم دی مختلف علما راپاڅېده چې په هغې کې زموږ سره یو پیروخان هم راځي چې هغه به څه کول، هغه د ده مقابلې ته ودرېدو، پښتانه به یې رایوځای کول او د ده خلاف چې کوم دی جهاد به یې کوو. که بل طرف ته تاسو وګورئ، نو هغوی چې کوم دی اخوند درویزه او داسې نور علماو چې کوم هغې په ده پسې کړه او دا یې ویل چې دا چې کوم دی د ریاست غدار دی او دا چې کوم دی زمونږ ملک چې کوم دی دا زمونږ حکومت نه مني او دا چې کوم دی د اسلام نه خارج دی او په اسلام کې چې کوم دی د یو باچا حکم منل دا لازمي دي. نو هغه په دغې خبرو مبرو باندې چې کوم دی هغو هم چې کوم دی د هغوی مقابله وکړه. نو دغه شان که مونږ مختلف وختونو کې مختلف خبرې وکړو، نو دغه شان زمونږ سره دا ظاهریږي چې دا وجه یوازې نننۍ نه ده، دا بلکې پخوانۍ ده. که دغه شان مونږ د مسلمانانو چې کوم ساینسدانان دي په دې باندې خبرې وکړو، نو ټول هم چې کوم دی د دې خلکو د لاسه څه شوي د منځه تللي دي او هلاک شوي دي. نو دا وجه چې کوم ده دا سرمایه دارانه نظام دی. سرمایه دارانه نظام داسې وي چې هغه خلک کم چې مالدار خلک وي، هغوی دا نه غواړي چې دا غریب خلک دې ښه شي او دوی چې کوم دی دوی د مخکې راشي او دا نظام چې کوم دی دا بس هغوی په خپل لاس کې چلول غواړي او هغوی دا نه غواړي چې غریب سړی دې مخکې لاړ شي. نو د هغې وجې نه که تاسو وګورئ، امریکا چې کوم دی نن یو سوپر پاور دی، هغه په مختلفو ملکونو کې دا غواړي، لکه په ترکیې کې چې کوم دی د تور او سپین په نوم باندې، یا د ترک او کورد په نوم باندې، دغه شان په ایران کې چې کوم دی د شیعه او سني په نوم باندې، دغه شان که تاسو راشئ پاکستان ته، نو په پاکستان کې هم د پنجابي او د پښتون
او بیا چې کوم دی د مذهب په نوم باندې د کشمیر ځان له یو معامله ده مختلف نظامونه دلته چلیږي او بیا چې کوم دی د دې ځان له یو حساب کتاب دی د هغې وجه چې کوم ده د هغې وجه صرف او صرف دا ده چې غریب سړی مخ کې رانه شي. اوس علما چې کوم دي دا ولې قتل کېږي؟ علما چې دي نو په دې کې یو څو وجوهات دي. دا چې کوم دی ګورئ اصل کې دا خبره داسې ده که تاسو مفتي منیر شاکر صاحب ته وګورئ نو د ده که تاسو زوړ تاریخ راواړوئ نو ده هم چې کوم دی د جهاد په نوم باندې د لشکر اسلام یو ټولګی جوړ کړی او افغانستان ته به خلک جهاد له لیږل. دغه شان د مولانا سمیع الحق صاحب چې کوم دی هغه به هم د جهاد په نوم باندې خلک راټولول او لیږل به افغانستان ته. دغه شان کله چې مولانا سمیع الحق صاحب چې کوم دی هغه شهید شو نو تاسو به د ایمل ولي بیان اورېدلی وي چې هغه بیا چې کوم دی د هغه زوی چې کله بیانونه ورکول نو هغه ته یې وویل چې ګورې پلار انجاب ته دې وګوره او دغه انجاب به ستا هم وي خو قلار شه. د هغه وجه دا وه چې هغه ورته وی چې ته مثال هغوی لکه خپل سیاسي خبرې کولې چې مثال ته جهاد دپاره هلته خلک لیږي نو ګورې دلته چې کوم دی هغه مسله به بیا تا ته هم پیښه شي. نو اصل خبره دا ده چې دا خلک چې کوم دي دا مولیان دا د بل دپاره جهاد غواړي خو چې کله په خپل ځان باندې راشي بیا د دې خلکو سره په ساده الفاظو کې درته ووایم چې زمونږ کوم حکومت دی که نه نو دوی چې دي دوی جهاد به کوو په افغانستان کې د چا خلاف دوی به وي چې مونږ د امریکې خلاف جهاد کوو خو د امریکې به زویمه چې 50 فوجیان به هم دوی په شمار سره نه وي وجلې څومره چې د پښتنو وینه توی شوې ده پوه شوې که نه. نو دغه شانتې دوی به خلک څه کول جهاد له لیږل خو دې مودیانو چې کوم دی خلک به دوکه کول او جهاد چې کوم دی هغه به ورته غلط ډیفاین کوو. نو دغه شان بیا څه وشي بیا په دوی باندې هم راشي. لکه که تاسو وګورئ که نه نو دوی خو به جهاد له افغانستان ته خلک لیږل خو هلکه تاسو دا سوچ نه کوئ چې اسلام خو تا ته وایي چې مثال دا جهاد چې دی دا خو د کفر خلاف نه دی دا خو د ظلم خلاف دی. که تاسو افغانستان ته خلک لیږئ نو د افغانستان ته چې دا کومه امریکا راځي کومه دا نیټو راځي او دا کم چې پکې جنگ کوي نو دوی له چې دا اډې چا ورکړي دي دوی له چې کم دوی سره چې څوک ولاړ دي دا مدد چې ورسره څوک کوي نو آیا د دوی خلاف جهاد نه کیږي؟ نو دا زمونږ په مخ چې کوم ده دا یو څپېړه ده. بله دا چې په مونږ او تاسو کې هم دا یو غلطي ده چې مونږ یو جذباتیان مونږ دین په خپله نه زده کوو او دین چې کوم دی قرآن او حدیث چې دی هغه نه زده کوو نو د هغې وجې نه چې کوم دی دا فتنې راځي او د یو څو روپو دپاره چې کوم دی مونږ یو بل وجنو او دا بدبني جوړه ده. نو دا یوازې د وس نه ده که تاسو وګورئ خوشحال خان خټک چې کوم دی هغه به د مغولو سره ملګری و او د مغولو دپاره به جنګېدو خو چې کله د هغه په کور باندې راله د هغه په کورنۍ باندې راله نو هغه چې دی بیا څوکو د مغولو نه خلاف شو بیا د دغې پښتنو سره ودرېدو. نو دغه شان باچا خان بابا چې کو تاسو وګورئ هغه به دا چغې والي د انګریز خلاف په جنګېدو خو دې خلکو به ورته غدار وي دې خلکو به ورته هندو وي او هغې چې کوم دی یو ناسمه سړی ګڼو او هغې د هندوانو ملګری ګڼو. پوه شوئ؟ نو د دې وجې نه تاسو له هم پکار دی چې دین زده کوئ او د یو څو پیسو دپاره چې کوم دی بل مسلمان چې کوم دی نه وژنئ. زه هغو خلکو ته وایم چې کوم د پنجاب او یا چې کوم دی د دې حکومت سره ملګري دي که تاسو نن د هغوی سره ملګري او د خپل علما پې شهیدان کوئ سبا به دغه ورځ تاسو هم وي. نو پکار ده چې مونږ او تاسو را یوځای شو د دې سرمایه دارانه نظام خلاف چې کوم دی مونږ په شریکه باندې جهاد وکړو نو دا به زمونږ دپاره بهتر وي که نه سبا ورځ به یا ستا یا زما د بچي یا ستا د بچي یا ستا د پلار یا زما د پلار همدغه انجام وي. او د مرګ نه مه یریږئ ښه صحابو چې کوم دی خپل بچي به راغستل او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به په لاس کې ورکړه چې دا ځان سره د ډال په ځای استعمالوه. نو انشاءالله الله دې موږ له هم د شهادت مرګ راکړي.